زه په موسیقۍ خبرې کومه، په زړه په نوي. پخوانی موسیقي، پخواني شاعران، هغې کې به یو طنز و، هغې کې به یو محبت و، هغې کې به یو سرور و. اوس راغمه په دې نوي موسیقۍ، جانان اشنا می یار می که نه، او بس همدا خبرې او بنګړي دي او غړی وال دي. السلام علیکم زما خوږو مینوالو مسافرو په وطن چې څوک یې، زه چې څوک مونږ زموږ خوښیو زموږ خبرې اوري، دا زه احمد ګل یم، تاسو ته سلام حاضر یم. زه د خیبر ګلونو چینل نه لګیا یم، تاسو سره خبرې کوم، تاسو سره مخاطب یم او تاسو که په دې خوشحاله یې نو زه ډېر خوشحاله یم. تاسو ته یو څو خبرې کوم. زه په موسیقۍ خبرې کومه، په زړه په نوي. تاسو به پخپله د دې فرق وباسئ چې کومه خبره زه کوم، کیدای شي چې تاسو هم دغه فرق وباسئ چې یاره احمد ګل کاکا څه ویل او څه یې نه ویل. خو پخوانو خلکو او اوسنو خلکو کې ډېر فرق دی. پخواني هماغه بني ادم دی، اوسني هماغه بني ادم دي، او هغه پښتو وایو، هغه خوندونه او هغه خوراکونه کوو. خو هغې کې ډېر فرق دا و په دغه پخوانو خلکو کې چې هغه ډېر سادهګان، ښایسته او معزز خلک وو، او که په تعلیمونه یې نو خو ادبي خلک وو. اوس خلک چې دي تعلیم یافته شو، هوښیار شو، قابل شو، خو هغه سادهګانو پسې مونږ نه ځو. ولې چې ډېر سچ خلک وو، او سچ خلک چې دی نو هغه بیا نه راځي، الاړه. موسیقۍ پورې خبره شوه. پخوانی موسیقي، پخواني شاعران، پخوانی سادهوالی، پخواني سازونه، پخوانی ودرېدله میدان کې، باجه غاړه کې ګرځول، دا مشران او دا به خلک به ناست وو او ستا به چې لوی شو هغه مجلس به ډېر په مینه او په خوشحالۍ سره اورېدو. هغې کې به یو طنز و، هغې کې به یو محبت و، هغې کې به یو سرور و، هغې کې به یو پهچان و. هغه موسیقي زه چې خیال وکړمه نو څنګه چې بني ادم مړ شي او بیا نه راځي، داسې هغه موسیقي لاړه ورکه شوه. مخلوق هغه خلک لاړه، خور وخوړل، نوی مخلوق راغو، نوی موسیقي راغه، هغه هر څه ګډوډ شو. لکه د کور نه چې یو سړی مټ شي وځي او بیا خلکو نه هغه هیر شي څه موده بعد، نو داسې هغه موسیقي مې هېره شوه. هغه زاړه شاعرانو مې هېر شو. نو هغه واپسي د انسان بیا نه کېږي. ولې چې ټایم دی تېر شو. نو دا واپسي به زمونږ څوک کوي؟ دا تاسو مینوال به کوئ که نه؟ مونږ به نه هېروئ. چا نه څه غواړو نه چې مونږ له څه راکوي، مونږ له به الله نه غواړو رزق په هغه راکوي. خو هغه زمونږ یادونه خو به تاسو ژوندي کوئ که نه؟ هغه دغه به موله پوره کوئ که نه؟ چې دا په ګوته کوئ به هم خلکو ته چې دام څوک و، دا څوک و. دا به زمونږ عوام کوي، دا بل سړی نه شي کولی. عوام زمونږ مینوال به کوي. اوس راغمه په دې نوې موسیقۍ. نو نوې موسیقي دا ده چې دا په خپل ځای ښه دي، خراب نه دي. سازونه خو ورسره غږېږي سور کې که نه،
بې سور اواز هم په سور کې کوي خو وینا لاړه تباه شوه شاعري لاړه تباه شوه شاعري ځکه تباه شوه چې د درونو او د سپک دغه نه کېږي ټول نه کېږي چې دا درود څه شی دی او دا سپک څه شی دی دومره د موسیقۍ حالات خراب شو د ګانې د شاعرانو شاعري ډېر ګران کار دی چې په ریډیو باندې اورم جانانه اشنا مې یار مې که نه او بس همدا خبرې او بنګړي دي او غړی وال دي او زلفې دي اوږدې او درې پېښې دي که نه او بس وروره میک اپ دی او بس مړه څه عجیبه نو خو میک اپ خو خوند کوي دا نه چې نه کوي خو میک اپ خو خدای پاک ساده ښځې بخوانی خالي شونډه به یې سره کړه په هغې به یې بده ګڼله مشرانو چې دا شونډه یې ولې سره کړې ده ساده والی و ښایستوالی هغې کې خپل د الله یو نور و اوس بچې د لوی شه هغه ښځې خو سینګار پرېږده چې اوس سړي میک اپ کوي وای خدایه څه چلو کو دا ځان ووام په دې کاڼو دا سر ځان له ووام که څه چلو کوم وروڼو نوې موسیقۍ پورې خبره کومه چې نوې موسیقي ورته خرابه نه ویم خو خرابه ورته دې ویم چې دغه زړې موسیقۍ په باره کې دا موسیقي هېڅ نه ده شاعري هېڅ نه ده کچه شاعري ده جانان او پتاسه ده او ستا بچې لوی شه او زه پلانی یم او زه دهشتګره یم او دا سندرې ده دا خو دا مزه کوي زمونږه وینا به په کور کې غږېده په حجره کې به غږېده بده به نه شولې دی زنانه به اورېده هغې کې به غلط دغه نو اوس دغه موسیقي په حجره کې نشي غږولی نو کور کې به یې څه وغږې کور کې به یې څه واوري دا خو تیار کنزل دی تیار بیباکي ده تیار ډېر بې حله کار یې راغستی دی که نه هلکان زمونږ په بله ډیزاین روان شو زمونږ زنانه خویندې هغه په بل اړخ روان دي دې موسیقۍ سره دې شاعرۍ سره نو دا اوس ګوره مشران لاړه مړه شو څوک زاړه شو هغې غریبانان اوري نه او که اوریم نو هغې تندي له ټک ورکوي او خفه وي چې دا څه وشو په دې خلکو څه وشو دا شاعري کوم حد ته ورسېده او دا موسیقي کوم حد ته ورسېده غړاز او غړوز طبله به غږېده په ګوتو باندې ښه مزېدار باجه به ښکلې غږېده حالان کې هغه وخت کې په ټول پېښور کې دوه څلور ربابیان وو په صوابۍ کې کس نیم و محمد ضمیر استاد هغه رباب به غږېدو هغه باجه به غږېده هغه طبله به غږېده نه پکې دغه سازونه او دا بیګلې نه پکې ستا بچی یو کیلالټ به و خو دغه سازونه خو چترالی ستار به په حجره کې خپل کلي کې یو حجره کې به ټنګ ټکور منګی چترالی ستار دغه خو بل خو به نو چې دا د بجلی دغه دی او دا د پلانې دی او دا پلانې دی او دا ورته میکې دا په اسټیټ باندې ناست دي او غړزارې دی او بړزارې دی او طبلې ته میک لګېدلې په کلي کې چې دا غږېږي په هر کلي کې چا کره بیماري چا کره مړې پروتي چا کره غم وي نو هغوی وایي چې دا څه دی خلکو څه دغه راغستی دی شرمنګي راغستی ده خوب ترې نه څوک نشي کولی په خلکو مهلس خراب لګي سندرې بې باکه دي کچري دي او که دا خبرې مونږ کوو نو په ډېرو خلکو بد لګي او دا نه وایي چې دی پې سوچ وکړي چې دا خو قرآن چې رښتیا خبره کوي د زور شاعر کلام واوره وی وایه او نه وی مو وایه چې لس کلام ووایه نه وي او په حقیقت پې سړی پوهېږي نو دی یو شعر پسې دی یو کلام پسې نه رځي زمونږه کشران پکار دا ده چې کم ملسیان ګانه کوي چې دې زړې موسیقۍ لم زور ورکړي داسې ځای به راشي چې خلک به وایي چې یار موږ ته زړه موسیقي وکوئ
نو بیا هغه زوړ میوزک نشته، هغه طرز نشته، هغه زړه وینا نشته، چاله نه ورځي. که ورته یې فلانې وایي ما ته خو را نه دی یاد. نو د دې کوشش هم پکار دی که نه، اورېدول والا له پکار دي چې دې میک ته خلک کیني او ګانې والا ورته وایي چې موږ ته یار زاړه څه واوروئ، موږ ته زړه موسیقي واوروئ. خوند هغې کې دی. زه د ځان درته صفت نه کوم، زه صرف د پخوانۍ شاعرانو او د پخوانۍ موسیقۍ او د ویلو والا ګانې والا چې کوم وو سندرغاړي، زه د هغې بابت کې لګیم چې هغه خلک څه شو. تر وخت تېره اوبه بېرته نه جاروځي. رحمان بابا وایي تر وخت تېره اوبه بېرته نه جاروځي، نه جاروځي تېر ساعت په بېرته بیا. ملغلرې دي که دې باندې یو سړی سوچ کي نو انسان بیا نه جاروځي، بیا نه واپس کېږي. تېر ساعت په مثال مړی د لاحت دی، مړی چا دي ژوندي کړي په ژړا. نو دا به څوک ژوندي کوي د مرګ نه بعد؟ تاسو دا اورېدونکي عوام چې یاره دا خلکو څوک وو، دا خلک چېرته د دې صفتونو باندې نه مړېږو. دې ښه ژوند تېر کړی دی او دې ښه وخت تېر کړی دی. صرف ما درته فرق وښولو او دا جانانه نه منم او نه دې نه منم، دا مېلس دی. نه دې نه منم په زور ورته یې چې نه دې نه منم. چې هغه ووایي چې او نه نه کومه محبت وي تا سره د محبت خیالي او د سچ محبت، نو ته ورته په زور وایې چې نه دې نه منم. دا خو شاعري شوه، دا خو زمونږ د کشرانو دغه کوئ که نه، زمونږ کشران خرابوي دې شاعران سره. که ما نه په دې شاعر خفه کېږي، واورئ که پخوانی شاعري واورئ که نه چې څه ویل ټول نصیحت دی که نه دی. اوس احمدین بابا وایي دې ښه شاعر زه طالب احمدین دومره نادان نه یم چې ډېری یم په خوړ کې سیلاب غواړم. زما چې ښه خبرې ته سوچ شي دا ښه ده که نه، او چې ځان نه کمکل جوړ کړم نو بیا نادان یم، خوړ کې به پروت یم او سیلاب به غواړم. نه، چې مونږ د دې زړو ګلوکارانو قدر وکړو او دوی په مړو ژوندي کړو او خلکو ته یې په ګوته کړو چې خلک وایي چې واقعي دا خلکو کومه دا وي چې په خپله ښایسته نه وي. څوک به څه کاندي ښایست د مور او نیا. تاسو ته خو دا خلک ښایسته و که نه، خو هغه مشران لاړه هغوی په خپله ښایسته و که نه، نو تاسو یې ښایسته کوئ که نه. دغه یو څو خبرې ما تاسو ته وکړي. شاعرانو ته مې یو نصیحت غوندې وکړو، بده نه ګڼم، خو زمونږ شاعرانو له پکار دی. یو شاعر وایي خدای دې دې نه سپکوي، دا هم شاعران دي، خو درون درنه وینا دا مزه کوي چې یو سړی وکړي نو د ده ټول عمر بیا زندګي صحیح وي. زه د خیبر ګلونه چینل نه لګیا یم، خبرې کومه. زما صرف دا مطلب دی چې دا نوې ګانه روزي، دا نوې موسیقي. نو د هغه یو ګانه چې زه ووایم یا بل ووایي نو هغه بیا دا ټول ګانې والا لګوي په میدانونو کې، هماغه ګانه وایي هغه ګانه په میش کې زړه شي نه که نه. کوم ګویه چې یو ګانه وکړي نو که څوک په میدان کې هم غواړي نو ورته یې وروره دا پلاني ویلې ده، هغه ښه ویلې ده، زه یې نشم ویلی. هغه رنګ پکار ده چې هغې نه لږ غوندې ګریز وکړي، لږ ترې نه پرهیز وکړي چې هغه ګانه زړه نه شي.
دا ګانه په میش کې دننه زړه شي او زمونږ دا ګانې چې کومې دي دا د 50 سالو دي د 60 سالو دي د 100 سال دي او دا نه زړېږي. ولې؟ دا سدا بهار دی. سدا بهار نه زړېږي. که یو سړی د 100 کالو شي که نه او زوړ هم شي خو خلک وایي خدای دې نوره زندګي ورکړي. دا زبردست سړی دی، د ډېر وخت دی. نن که د یو سړي 35 سال عمر شي که نه نو دی ختم وي. څوک یې تپوس نه کوي، څوک یې پوښتنه نه کوي. زما خپل ځاني چې ډېر هم کمي نو 80 سال عمر خو به مې وي. ولې؟ چې ډېر زمانه زما وشوه چې زه پیدا شوی یم. 1942 کې پیدا یم. 1942 کې نو ته حساب کوه چې زما څومره عمر یا څه کم اتیا یا پوره اتیا. دا زندګي مې تېره شوه. اوس زه د خپلو مینهوالو ته دا سوال کوم چې تاسو زما خبرې په دغه باندې مه اړوئ چې یاره دا مثال دی دی بد لګیا دی او یا زمونږ شاعران وروڼه وایي چې دی مونږ پسې نه نه هېڅ چرې نه. دا په خپل ځای شاعران دي، ښکلي خلک دي. زه دا زاړه هم په خپل ځای ښکلي خلک دي، نوي او زاړه شاعران دي. خو لږه د کور د غږولو د حجرې د غږولو دپاره داسې یو وینا نه ده پکار چې زمونږ کشران ترې نه غلط عبرت والي. بل زمونږ موبایل دا ما سره نشته. ما سره ساده موبایل دی، په جیب کې مې پروت دي. ټول چې دی نو د ګوتې عمره نه دی. زه پې خبرې اورم، زه پې نو زمونږ کشران لګی په هغه موبایل کې ټکه ټوکه ټکه ټوکه. په حجره کې مشر نشي کېناستی، هغلته یو کټ کې ناستې، بل دلته ناستې، بل دیوال ته ناستې او دا موبایل دي دا نو دې سره زمونږ کشران کم حد ته ورسېده، کم حد ته ورسېده. نو اوس به زه دومره ووایم چې زمونږ عوام مونږ سره ډېره مینه کړې ده، ډېر. او مونږ سره د دې مینهوالو ډېر قدر دی، ډېر عزت دی چې ولې زمونږ یې کړی دی او مونږ د دې مینهوالو په دعاګانو سره رنګ یو. د دې نو وایي سپوږمۍ خپل ځان ته غاویره نه شي، سپوږمۍ خپل ځان ته غاویره نه شي. داسې غاویر د دنیا ډېر تېر شوي دي. مونږ هم لاړو تېر شو، لاړه دغسې دی. ورځ مو ولیده، شپه به مو لیده. اوس نه ورځ وینو نه شپه وینو. ولې؟ چې بس لاړه زمانه تېره شوه. زه ډېره ډېره ستاسو شکریه ادا کوم. راغو د نن زمانې په پوهېدو، په نه پوهېدو، په اورېدو نو د موبایل په باره کې ګڼېږم چې مونږ وروره سادهګان خلک یو، په دغه موبایلو نه پوهېږو. په جیب کې مو دا موبایل پروت وي وړوکی، ستا خبره پرې راشي الو تا سره وګڼېږو، د بل پرې راشي مونږ چاته کوو راله بل میلو کې هغه لمبر میلو کې ورسره خبرې وکړو. مونږ په دې موبایلو نه پوهېږو، خو نه بیا هم دومره ده چې ستاسو د هرې خبرې، د هرې مینې، د محبت نه خبرېږو. ولې؟ چې تاسو په دغه موبایل باندې خبرو کوئ، هغې شیر کوئ، هغه زمونږ کشران، خوریونه، ورېرونه، زامن چې کوم پوه دي نو دا مونږ ته ووایي ملګري، هغه خبرې نه مونږ خبر کړي چې دغسې مینهوال تاسو سره دومره مینه کوي او دومره دغه کوي. نو مونږ ستاسو هر څه نه خبر شو، دا نه چې نه خبرېږو. پاتې شوه ستاسو د شکریه ویمه چې تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ولې؟ چې تاسو مونږ سره ډېره مینه وکړو، ډېر محبت هم وکړو. د هغې مونږ والسلام خبره کوو. مینهوالو دا خیرینه خبره کوم چې زما د موبایل د لمبر ته ډېر خلک دغه وي، نو دا پکار دا ده چې زه تاسو ته په خپله ووایم. زما دا نمبر دی، ځان سره نوټ کړئ: 0306 0306 59 64 932. دا زما نمبر دی،
هو جاړې به پدې بیا به مې یادې خو زه به نه یم جاړې به په خدای خو بیا به نه یم والسلام والسلام